د افغانستان د اقتصاد د تباه کولو په ارمان د پښتونخوا اقتصاد کندې ته برابر شوی، خو د عقل دښمن ګل خان لا هم ورته چکچکې وهي. په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرۍ ټولنې خبر ورکړی چې له 3 میاشتو راهیسې پر ډیورنډ فرضي کرښه د سوداګریزو لارو تړل پاتې کېدل په ملي او سیمه ییزه کچه میلیارډونه روپۍ اقتصادي زیانونه رامنځته کړي دي. د دوی په وینا د صادراتو کمښت د کاروبارونو راکمېدل او د ګمرکي عوایدو له منځه تګ د سیمې اقتصاد سخت زیانمن کړی دی. د پاکستان افغانستان ګډې سوداګرۍ خونې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره بیا ویلي چې د خیبر پښتونخوا د کاروباریانو ټولنه د دغه بندیز له امله تر نورو سیمو ډېره اغېزمنه شوې، ځکه چې د سیمې سوداګریزې اړیکې له افغانستان سره پیاوړي دي او زیات صادرات د دغه لارې ترسره کیږي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د پاکستان د صادراتو تر 90% ډېره برخه افغانستان ته د خیبر پښتونخوا د ګمرک له لارې او په ځانګړې توګه د تورخم له لارې رسیږي. د سوداګرو په وینا په دغه علت کې د سمنټو، ټوکرو، درملو، ودانیزو توکو او کرنیزو محصولاتو د صادراتو بندیدلو له امله شاوخوا 2.5 میلیارډ روپۍ زیان رامنځته شوی او د روان مالي کال په لومړیو 5 میاشتو کې په ګمرکي عوایدو کې شاوخوا 2.5 میلیارډ روپۍ کمښت راغلی دی. خو بلخوا پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان یاده موده کې له بدیلو لارو په استفادې خپل سوداګریز زیانونه تر ډیره بریده جبران کړي. د پاکستان چاپ ډان ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي افغانستان پاکستان سره د سوداګریزو لارو تر تړل کېدو وروسته د سوداګرۍ لپاره ایران او منځنۍ اسیا ته مخه کړي. شنونکي وایي د پنجابي ریاست اصلي موخه هم همدا ده چې د فرضي کرښې دواړو غاړو ته افغانانو ته تاوان ورسیږي، ځکه خو دا لارې تل بندوي.